شورا په مرتب اکثریت سره د 2.15 پرېکړې ملاتړ وکړ. په باندې 2 د ځان ژغورنې په مرسته بار لارۍ له سرحد نه سوریې ته پرې رسېدې او بیا هم بشري ستونزه هېڅکله دومره ناوړه نه وه. 12 کلن جنګ او د روان کال زلزلې د سوریې خلک څنډې ته ورټېل وهل. سفیر ګرینفیلډ کامسلو غوښتل چې د سب شرمناکه ریکارډ په نظر کې نیولو سره د امنیت شورا باید په ژوره توګه په سوریې کې د بشري موضوعاتو په باره کې ګوښته پاتې شي. امریکا به د سوریې د خلکو د ځپلو لپاره هېڅکله زړه نازړه نه وي. دا وه د امریکا غږ په مقاله کې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند. درنو اوریدونکو، خپرونه په همدې پای ته ورسېده. تر بیا